او زما استاد چې په واده ونو و بیګا په هغه ځای کې اور لګېدنه یو مصره خو زمزمه کوي یاره ته سړی ګیر کې که نه ګوره ما یارانا کل کولا د ننګیالو دي دا دوه کاره په جهان د ننګیالو دي دا دوه کاره یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي اسمانونه هغه خاورو ته پسخېږي کمې خاورې چې شهید باندې انبار شي ګرانو کتونکو ګرانو مینوالو د ایچ ایم ټي وي نه مجروح تاسو ته مخاطب یم زما سره نن زموږ ګران او قدرمن ملګری مفتی معاذ احمد صاحب دی چې د دوی یو خوا د دوی د ګوتو فنکاري چې په آرټسټ او یو بهترین آرټسټ دی او په آرټ په دنیا کې ډېر یو مشهور نوم لري بل زموږ سره دا معاذ همدرد چې کوم دی نو د شعر و شاعرۍ په دنیا کې د ترنم په دنیا کې معاذ همدرد یو بېتاجه بادشاه دی هغوی زموږ سره په دې نننۍ پروګرام کې شریک دی نو ملګري د دوی کله شعرونه اوري د دوی ذاتي پروفیشنل تجربه د دوی ژوندون دا ډېر عجیبه دی نو زه وایم چې یاره شعرونه خو زموږ فاروق جان حسین دی زموږ سره د چینل خاص کر چې کوم دی د ادب په لیول باندې زموږ فاروق جان حسین د هغې نماینده دی نو هغه خو به الریډي د هغوی نه ماشاءالله موږ ډېر زبردست شعرونه اورو مولانا صاحب ستړي مه شئ ته وایم او هرکلی درته وایم خوشحاله شي وعلیکم سلام زه خو وایم چې نن شعرونه اویستم نه بس یو بل طریقې قصې چې کوم دی نو واورو نو ستاسو نه به ګټورې قصې اورو او لږ شانته کې د ژوند په حواله د زندګۍ په حواله د بندګۍ په حواله چې موږ یو څو خبرې راته ډالۍ کوي مننه به وي ښه ډېره مننه مجروحه سمیع الله مجروح تاسو ټول پیژنئ ډېر د مینې سړی دی ډېر وخت نه یې مونږ پیژنو زموږ د ډېر وخت ملګری دی او ډېر ښه سړی دی ډېر د مینې سړی دی او ډېر ژوندی او مست سړی دی او راغی نو ما ته وایي چې زه تا سره مرکه نه کوم نن دواړه کینو کیسې کوو ګپ لګو ما یې ښځه ګپ ولګو اوس ګپ له خو د سلار نه ده جوړه کړې چې ګپ په سم موضوع باندې لګو خو ما چې په خپل ژوند باندې مونږ سره دا خبره ته شیر که زه به تا سره په ژوند باندې مجروحه څه شیر کړم هغه یو ملګري ته مې مخکې ورته کې خبرو کو یو ملک بیخي ځان غیب کړی نو هغه ما ته وایي چې مفتی جانه غریب سړی چې هر څونه دنګ شي خو چاته نه ښکاري نو زموږ هم دغه مثال دی که نه موږ که هر څومره دنګ شو خو خدای خبر چې چاته به وښکارو ژوند یو داسې کړاو دی یو داسې څیز دی چې دا څومره خو ښکاري څومره اسان ښکاري دا دومره ګران څیز دی او داسې هم نه ده بیخي د روزانه په بنیاد باندې به ته لګیا یو سټرګل به کوې خواري به کوې محنت به کوې د هغې نه به وځې که نه دغه ژوند دی درس و تدریس پکې کوو بالکل پینټینګ پکې کوو خپل وخت څنګه تېرېږي د آرټ په دنیا کې تاسو چې کله په یو ځای کې څه لیکل کوئ یا تاسو چې کوم دی نو په یو ځای کې د رنګونو په دنیا کې څه ښکلا پیدا کوئ تاسو ته په هغه وخت کې څه محسوسېږي داسې د خلکو تاسو سره تاثرات سي په دې کې خو به اکثر تاسو سره چې کوم دی داسې مزاحیه او د خندا خبرې هم راځي لکه یو ستاسو د فن یو ملګری یو آرټسټ راته وایي چې ما په یو ځای باندې په دیوال باندې سیندري سازوله و یو کس ته مې ویل چې اوس په دې دغه نه چې کوم دی نو یو شادو راځي او دې ځای کې به اوبه څکي د پینټینګ د ختمېدو پورې چې کوم دی نو هغوی په دې تمه باندې وي چې یاره اوس په شادو کله دې اوبو له راکوزېږي نو زه چې داسې مزاحیه خبرې تاسو سره هسې کې مجروح چې دی مجروح خو د مذاق سړی دی داسې ده چې ما اوس یو ځای کې کار کوو یو ځای کې به یو څه لیکل کول او ډېر غټ دیوال و نو هلته کې ټولو چې ما هغه لیکل وکړل نو ډېر زیات ستړی شوم یو ملګری راغی ما ته وایي مړه مونږ له دا یو دیوال ولیکه که نه د ما ورته لکه دیوال به در ولیکم خو زه ډېر زیات ستړی شوم ما ته مونږ دله زور کوو که نه ته څه غم کوې نو د ملا سړی د زور ډېر زیات شوقي نو زه چې لاړم دیوال مې وله ولیکو نو چې څنګه هغه دیوال ختمېده دغه شانه کراوډ کمېدو بس په اخره کې صرف زه پاتې وم چې سار مې غالب کول دی نو ما ورته لکه همداسې چل دی تاسو ګوره ما د مونږ دله بېګاله زور کوو تاسو ما نه ټول پټ شوئ ما ته مړه مونږ ځان له ستړي نو تاله څه وکړو نو هغه شادو بالکل تر اخره پورې رانغی نو ګپ شپ هم ډېره مزه کوي یو څو شعرونه درنه هم اورېدل غواړو ځکه چې کتونکي ستاسو د شعر و شاعرۍ ډېر زیات چې کوم دی نو هغه امید لري ستاسو نه تمه لري نو یو څو شعرونه ورسره هم ډالۍ کوي مننه به وي ښه شعرونه ته ووایم جی قربان
لامې په وینه کې اثر د مینې تم هم نه دی او لامې لامې په وینه کې اثر د مینې تم هم نه دی عجیبه دا ده چې لا پرېښی مې ماتم هم نه دی ماتم هم نه دی ای هی او ډېر زبردست زما یاد حال بې حال کړې مات را مات شوې او وجړېدې او زما یاد حال بې حال کړې مات را مات شوې وجړېدې خوشبو د مینې ده خو دا منظر د زغم هم نه دی ای هی ای هی او ساينس کافر دی دا ویکسین د کافرانو جوړ دی او ساينس کافر دی دا ویکسین د کافرانو جوړ دی حضرت جی غم دا دی چې دغه کار د دم هم نه دی ای هی ای هی ډېر ښه ډېر ښه او بالکل حقیقت جی کدی ښایسته وې جی ته مین وې په ده ته 90 ګرم ارشاد کدی کدی ښایسته وې ته مین وې په ده ته 90 ګرم ډېر ښه چې ته ښایسته یې دی مین دی پتا ګرم هم نه دی ډېر ښه ډېر ښه ډېر او والله چې احسن تقویم دی خو بس ټکې راکو او والله چې احسن والله چې احسن تقویم دی خو بس ټکې راکړو زه به کافر یم چې په شکل د لړم هم نه دی ای هی ای هی ای هی ډېر ښه یار او د معاذ سر مه وینځه زه یې هم ډېر ښه پیژنم او د معاذ سر مه وینځه زه یې هم ډېر ښه پیژنم ای هی بدنام که ډېر نه دی خو یاره ګورې کم هم نه دی ای هی یا قربان شما منگ مار کنڈی کرلی ندی و جانان زمنگ چمتا ولی نرازینا او زما استا چی پیواده ونو و بیگا پها غزه کی اور لگی دنا یو مصرا خو زمزمه کوي یاره ته سړی گیر کې کنه ګوره ما یارانا کل کولا سر تور ولاړ وي د خیرو د یری دما کنی مکنا و د غلامی دا وکوا غلام دیما ژوند ته پرستو رستو ګورما لکه ویللې جوارګر چې کور ته زینا زما دا خپل زړګی رباب ته زه د لرګي د رباب څه پروا کوما دیدن مستا بانی می نورینو او پنی ملار کی سبانا کم ودریګما او شکی دومره بد مرض وی کنا او پټول بدن کې د زړه سر لاندې کوینا کلی تستا یمارا غله مهدیرا سرګن کا ډیر می دا مجرور او مهدیرا سرګن کا ډیر می ارمان ډیر مننه تاسو د ټولو کور مودان خوشاله آباد اوسئ چې مونږ وینئ مونږ ګورئ مونږ سره مینه کوئ مونږ برداشت کوئ السلام علیکم ټیم کو ګرانو مینه والو په لوی الله سپارم د الله پامان